علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو خو دې چې ټول باید روغ جوړ د صحت په جامو کې فټه دا د نن یو ځل بیا زه د پښتو آنلاین ټچ چینل څخه تاسو سره حاضر شوم په دې ویډیو کې موږ تاسو ته کوم چې څنګه کول شي خپل موبایل په ډېر اسانۍ سره خپل کمپیوټر سره ونښلو دوستانو بعض ورونو پوښتنه کړې وه چې موږ کله موبایل بازار نه اخلو یا مثلا موږ خپل موبایل وي موږ اس بي هم جوړوي او کمپیوټر هم جوړوي د موبایل هم جوړوي نو مشکل دی کې وي چې کله موږ خپل موبایل کمپیوټر سره نه هغه نه کېږي دوستانو د دې لپاره خو تاسو یوه لاره به ډېره عیدي ده که نه چې د بعضې خلک یعنې اکثره خلک په دې باندې پوهېږي چې د لوی فر آپشن ته لاړ شي او هلته اس بي ډیباګین موډ باندې ان چیک وي یعنې هغه غیر فعاله وي خو دوستانو بعضې دوستان وایي چې زموږ هغه هم فعال وي یعنې غیر فعاله نه وي زموږ فعال وي خو بیا زموږ موبایل چې دی له کمپیوټر سره نه وصلېږي دوستانو د دې لپاره خو ما تاسو ته یو کوډ راوړی دی چې په هغې کوډ لرنه موږ تاسو کولی شو په ډېر اسانۍ سره خپل موبایل له کمپیوټر سره ونښلو دوستانو تاسو به دې ته ضرورت لري چې تاسو خپل کمپیوټر نه موبایل کې انټرنیټ ډیټا اړوئ مثلا تاسو خپل انټرنیټ په کمپیوټر کې استعمالوي یا کمپیوټر تاسو کوم فایلونه دي یا تاسو موبایل کې کوم فایلونه کمپیوټر ته اړوئ نو په دې سره تاسو سره ډېر غټ مشکل پیښیږي چې تاسو موبایل کمپیوټر نه نیسي هلته که تاسو موبایل هم نوی وي خو بعضې داسې ورژنونه دي چې هغه کله اپډیټ شي نو دغه کوم کمپیوټر چې دی هغه له موبایل سره په سختي کنیکټ کوي نو دوستانو زه ویډیو شروع کوو چې تاسو څنګه کولی شئ خپل موبایل په اسانۍ سره د کمپیوټر سره وصل کړي او هغه څوک چې موږ یوټیوب چینل ته نوي راغلی دا کومه ویډیو چې ګوري د ویډیو لاندې څو د سبسکرایب بټن ووهي او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم ووهي تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې دررسېږي دوستانو زه ټول نه مخکې زه شروع کوو چې څنګه کولی شو دا کوډ څنګه موږ ډایل کړو او څنګه کولی شو خپل موبایل کمپیوټر سره ونښلو دوستانو تاسو به ټول نه مخکې راشئ ډایل نمبر ته کله چې ډایل نمبر ته تاسو راغلئ دوستانو دلته کوډینګ ورکړئ تاسو خو به کوډ نه راځي دوستانو تاسو به دلته ورکړئ سټار هیش به ورکړئ دوستانو تاسو وینئ چې ما ورته سټار ورکړ بیا مې هیش ورکړ دوستانو په دې پسې به زه اته ورکړم کله چې اته ورکړم د اتو پسې بیا صفر ورکړئ په صفر پسې بیا تاسو اته ورکړئ اته پسې بیا تاسو بیا صفر ورکړئ کله چې صفر وکړئ نو تاسو به دلته په هیش باندې کلیک وکړئ دوستانو بخښنه غواړم په بخښنې سره دوستانو بخښنه غواړم اول صفر ویل کېږي اته ویل کېږي بیا صفر کې اته ویل کېږي دوستانو د دې سره تاسو بس ورکړئ هیش بټن کله مو چې تاسو هیش ووایو نو دوستانو تاسو دلته راځي یو اس بي سیټینګ راځي تاسو وینئ دوستانو پاس باندې معلومیږي چې یو اس بي سیټینګ دوستانو دلته تاسو ته ډېر اپشن راځي هر هغه اپشن تاسو کله چې موبایل راواخلئ کمپیوټر سره به اس بي ولګوئ نو تاسو به دوستانو دا یو اپشن داسې چې کوئ کله مو چې چې کوئ تاسو یې مخکې ان چک کوئ نو ټولې خانې سپینې معلومېدي او تاسو وینئ چې دغه شنه علامه چې ده دا ورباندې ښکارېږي دوستانو تاسو په خپل کمپیوټر سره ګوري کله چې تاسو کمپیوټر اتوماتیک ډرایور انسټال کړو نو دوستانو تاسو د کمپیوټر کنیکټ کېږي په دې ټول اپشن باندې به تاسو دوستانو ټرای وکړي که هر اپشن کې تاسو کمپیوټر له موبایل سره ونښلېدو نو په هماغه اپشن کې به یې پرېږدي دلته به اوکې ورپسې ووهئ کله مو چې اوکې ووهه نو دوستانو ګوتې مکې ووهي نو انشاءالله تاسو کمپیوټر به په اسانۍ سره خپل موبایل وپېژني دوستانو دلته تاسو ډېر اپشن دي چې د هر اپشن تاسو کله چې اس بي ولګوئ کمپیوټر ته نو کمپیوټر سکرین ته به ګوري نو دلته به تاسو د اپشن باندې یو کلیک کوئ کوم اپشن کې چې ډرایور انسټال کړه او اپډیټ یې کړ په خپله یې ونیو نو هغه اپشن کې به یې پرېږدي او دلته به اوکې ووایي کله مو چې اوکې وویل دوستانو دلته سویټ شو دا سیو شو نو دوستانو په دې رقم تاسو کولی شئ خپل موبایل په اسانۍ سره کمپیوټر